بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. قدرمنو، نن زموږه سلسله رڼا دا زموږه دینی سلسله ده. په دې لړ کې د مولانا بهار علي دا نوی بیان راځي چې غوښ شوته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو اوریدونکو مسلمانانو رونو او خویندو، الله جل شانه په موږ تاسو باندې احسان کړی، انعام کړی، او د الله پاک په موږ تاسو بشماره انعامات دي. په هغې کې یو نعمت د الله په موږ دا مشو چې الله جل شانه موږ تاسو ته دوباره یو ځل دا موقع راکړه چې الله جل شانه د رمضان مبارکه میاشت هغه موږ ته وښوده. دا دومره مبارکه میاشت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې صحابه کرام فرمایي دې ته خو میاشت د رمضان وایي، دې نه وړاندې چې کومې میاشتې دي چې هغه د شعبان او د رجب په میاشتو سره یادیږي. نو چې کله به د رجب میاشت راغه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا دعا کول: اللهم بارک لی فی رجب و شعبان وبلغنا الى رمضان. اے الله زمونږ د پاره په رجب کې او په شعبان کې برکت واچي او مونږ رمضان ته په عافیت سره ورسي. نو د دې حدیث مبارکه نه هم د رمضان هغه فضیلت ثابتېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معصوم نبی دی او نبی علیه صلوات و سلام هغه د رمضان ته د رسیدو دعا کوي چې اے الله مونږ رمضان ته په عافیت او په خیریت سره ورسي. او د دې رمضان ډیر زیات فضایل دي، خو د دې نه وړاندې ځان په دې خبره یعنی ځان سړی پوهي کې چې یاره د رمضان دومره فضیلت دی او الله دې ته دومره غوړوالی ورکړی، دا د څه د وجې؟ نو الله جل شانه په خپل کلام کې هغه بیان کړي چې د هغې نه یو هغه آیات دی چې په سورت بقره کې په 3 سپاره کې الله فرمایي: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، چې میاشت د رمضان هغه ده چې په دې کې قرآن نازل کړی شو. بیا عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې یاره اکثر خلک دا وایي چې مونږ خو دا اورېدلي دي چې قرآن پاک په 23 کالو کې نازل شوی، او حالانکه مونږ مولیانو نه کله ناکله دا وورو چې یاره میاشت د رمضان هغه ده چې په دې کې قرآن نازل شو. نو څوک وایي چې په 23 کالو کې نازل شو، څوک وایي چې په یو میاشت کې نازل شو. نو د هغې جواب مفسرینو لیکلی، لکه تفسیر مظهري والا قاضي ثناء الله پتی رحمه الله هغې په خپل تفسیر کې د دې پوره جواب لیکلی. هغې لیکي چې ګوره د قرآن پاک نزول 2 ځله شوی. یو ځل قرآن پاک د لوح محفوظ نه بیت العزت ته. بیت العزت دا هغه مقام دی چې دنیاوي اسمان، یعنی هغه اسمان چې موږ ته د ځمکې نه ښکاري، دا پیل اسمان. په دې کې یو مقام دی چې دا بالکل د بیت الله نه بره او دا د بیت الله د پاسه بلا تشبیه که چېرې د بیت المعمور نه یو څیز رالړه کړی شي بلا تشبیه، نو هغه به سیده د بیت الله د پاسه راځي. نو دغه مقام ته د دې روژه کې چې په آخري اشاره کې دې کې د لوح محفوظ نه قرآن پاک هغه نازل کړی شو په یو شپه او په یو کرت هغه بیت العزت ته، او بیا د بیت العزت نه به لږ لږ نازلېدو ځمکې ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به د جبرائیل علیه السلام په واسطې سره الله پاک د دې نزول کو. بیا په 23 کالو کې د قرآن پاک نزول پوره شو د بیت العزت نه لاندې ځمکې طرف ته. نو الله جل شانه په موږ تاسو احسان کړی چې موږ د میاشتې ته الله راوست. د میاشتې ته فضیلتونه حاصل دي، یو خو د دې د وجې چې د الله د کتاب نزول په دې کې شوی، هغه کلام پاک چې د پوره انسانیت دپاره الله د هدایت ذریعه ګرځولې ده، د هغې نزول په دې مبارکه میاشت کې شوی.
بیا اسلام ته الله قوت او طاقت ورکو، په کفر الله مضبوط ضرب ولګو. سره د دې چې دین وړاندې اسلام کې مسلمانانو ته ډېر زیات تکالیف او مشقتونه زغمل، او چې کله غزوه بدر چې دا مشهوره غزوه را دین وړاندې اگر چې وړي هغه جنگونه او سریې شوي، غزوات شوي، خدا پیله معرکه او غزوه وه چې په دې سره الله جل شانه کافرانو ته یو زبردست شکست ورکو چې د هغې 80 غټ سرداران مردار شو، د کشان 80 سرداران قید شو، او مسلمانانو ته الله پاک غنیمت او لویه فتح ورکه. نو دغه هم په دې مبارکه میاشت کې شوې دا غزوه چې دې ته غزوه بدر وایي. داسې نور ډېر آسماني کتابونه دي چې هغه په دې مبارکه میاشت کې نازل شوي. بلکې همدغه تفسیر مظهري والا لیکي چې اکثر کتابونه هغه تورات دی که زبور انجیل یا نور صحایف دي چې په شیث علیه السلام، په موسی علیه السلام د تورات نه وړاندې یا نور صحایف چې کوم نازل شوي یا په دې مبارکه میاشت کې نازل شوي. نو د دې مبارکه میاشتې موږ تاسو تعظیم وکړو، د دې اکرام وکړو، او د دې تعظیم او اکرام دا دی چې په دې کې موږ تاسو اعمال وکړو. بعضې خلک د رمضان میاشت دا صرف ورځ پورې مخصوص ګڼي چې یاره د ورځې به مونږ ټوله ورځ به مونږ وږي تږي یو او د شپې به مونږ آزاد یو. نه، بلکې دې میاشتې ته الله غوروالی ورکړی، فضیلت ورته الله ورکړی. د صحابه کرامو په باره کې ابن الفضل رحمه الله دا یو بزرګ دی، هغه فرمایي د صحابه کرامو باره کې هغه دا وایي چې یدعون الله 6 اشهر ان یبلغهم الی رمضان. هغې به د رمضان نه 6 میاشتې وړاندې دا دعا کوله چې ای الله مونږ دې مبارکې میاشتې ته ورسي. او هر کله به چې دا مبارکه میاشت تېره شوه نو بیا هغه فرمایي چې بیا به دې څه کول، ثم یدعونه 6 اشهر ان یتقبله منهم. بیا به دې 6 میاشتې دعا کوله چې ای الله مونږ نه دا مبارکه میاشت قبوله کړي، چې دې کې مونږ کوم عملونه وکړه هغه مونږ نه قبوله کړي. داسې نور زیات فضایل د دې مبارکې میاشتې دي، لکه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې دا داسې مبارکه میاشت ده چې الله جل شانه دې د نبی صلی الله علیه وسلم امت ته یعنی امت محمدیه ته به الله عذاب نه ورکړي. چې دې ته الله عذاب ورکو نو الله به دې ته سورت اخلاص چې دا قل هو الله احد دی دا صورت او د رمضان میاشت په الله دې ته نه ورکوله، که چېرې دې ته الله عذاب ورکو. نو دا یو مبارکه میاشت ده، په دې کې موږ تاسو نیک اعمال وکړو. بیا د روژې فضایل دي په دې کې، د روژې د وجې دې ته یو خصوصي اهمیت او لوی مقام د میاشتې حاصل دی. او د کشان د روژې چې کوم مسایل دي، لکه د روژې د ټولو نه وړاندې کومه مساله هغه د میاشتې د لیدو ده، دغسې ورپسې بیا پیشنمې دی او داسې روژه ده، او بیا د روژې د ماتولو مسایل دي، روژه په کومې طریقې سره تیرول دي، په دې کې کوم اعمال کول دي، داسې عملونه چې په هغې سره روژه قیمتي وګرځي. الله په دې امت روژه فرض کولې پې فرض کا، د دې اهمیت او د دې د الله جل شانه له طرف نه الله پاک خپلو بندګانانو ته د دې په ذریعې سره څه ورکول غواړي، د هغې تفصیلي بیانات به انشاءالله کېږي. زموږ نن موضوع چې کوم دی هغه صرف په دې خبره وه چې د رمضان میاشت دا یو مبارکه میاشت ده چې الله دې امت ته ورکړې ده، او الله جل شانه په دې امت باندې خصوصي کرم احسان او انعام کړی. او انشاءالله نور بیانات لکه د میاشتې چې کوم مسایل دي د میاشتې د لیدو د رمضان دپاره نو د هغې مستقل بیانات به انشاءالله راځي. بل بیان چې کوم دی سبا له به انشاءالله موږ بیا په دې مستقل بیان کوو چې د میاشتې د لیدو په باره کې کوم مسایل اکثر عوام په دې کې جنګونه کوي، څوک وایي یاره سبا له روژه ده، څوک وایي نه ده، خپل منځ کې په بعضې وخت کې بحث او تکرار شروع کړي، حالانکې دا د خوند خبره نه ده. اسلام دا خبرې ناخوښ ګڼلي. حدیث کې راځي نبی علیه صلات وسلام به دا خبره بده ګڼله چې خلک په دې تکرار وکړي، او دا خبره به هم بده ګڼله. بعضې خلک وایي یاره د 2 ورځو میاشت پاتې ده، بعضې وایي نه د 1 ورځ پاتې ده. ګوره دا چې کوم دی فلکیات والا لیکلي چې بعضې وخت کې میاشت غټه وي خو د لږو ورځو وي، بعضې وخت کې وړه وي خو د ډېرو ورځي. انشاءالله په دې به تفصیلي بیانات